سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهمو پیښو ته. د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان خپلو کې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستان سره ډیپلوماتیکي اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي. د وزارت د جمعې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پخواني ټویټر پاڼه ویلي دا اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکي اړیکې د شارجه افیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پخواني ټویټر پاڼه ویلي و چې دا اقدام یې کابل ته د وروستیو سفرونو او هلته له چارواکو سره د لیدنو کتنو وروسته کوي. په ورته وخت کې یو شمېر پاکستاني رسنیو په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته د افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي د سفر خبر هم ورکړی، خو د نوموړي د سفر د نیټې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د کرکټ نړیوالې شورا ICC لخوا د 20 ورځو لوبو په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان ملي لوبډله د یو مقام په پرمختګ سره نه هم ځای خپل کړی دی. د کرکټ نړیوالې شورا دغه تازه درجه بندي پرون نشر کړي چې افغانستان پکې 20 ورځو لوبو کې نه هم مقام ترلاسه کړی دی. افغان لوبډله د دې مخکې په 20 ورځو لوبو کې په 10م مقام کې وه او بنګلادیش لوبډله په 9م ځای کې وه چې په تازه درجه بندۍ کې افغانستان له بنګلادیش څخه مخکې شوی دی. د 20 ورځو لوبو په تازه درجه بندۍ کې هند لومړی، استرالیا دویم او انګلستان دریم مقامونه ترلاسه کړي دي. د یادونې وړ د افغان ملي کرکټ لوبډله په یو ورځني لوبو کې 9 مقام او په ټیسټ لوبو کې بیا 11 مقام لري. د یادونې وړ د افغان کرکټ ملي لوبډله په یو ورځني لوبو کې 9 مقام او په ټیسټ لوبو کې بیا 11 مقام لري.